ډېرو نه به دې اورېدلي درته به یې ویلي چې ویب ډیزایننګ زده کړه ویب ډیولپمنټ زده کړه دې کې ډېرې پیسې دي ښه معاش درته درکوي خلک خو چې کله ته دا زده م کې ښه د ایکسپرټ کو ځان بیا ته دې مشکل سره برابرېږي چې اوس کوم ځای کې زه کار وکړم ښه کار درته پیدا شي هماغه 15-20 زره ته وایي چې والا دا خلکو ډېرې پیسې دي پکې کومه دې ښکاري خو نه ولې چې ته صحیح ځای نه لټوې هغوی خلکو غلطه خبره نه ده کړې مګر پوره خبره یې نه ده کړې دا ویډیو کې به ټول په همدې باندې بحث کوو چې څه رقم ته کله ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزایننګ زده کې کوم زیانو او کوم طریقو نه ته کولی شي مختلفو لارو نه ته عاید ولري او مختلفو ځایانو ته اپلای وکړي دې نه بغیر چې ته یو مخصوصه وظیفه ولري کولی شي دې پر څنګ یا بیخي هغه وظیفه ونه کړې دغه لارو باندې چې کوم ته تعقیب کړې ځان کولی شي چې هغه عایدات چې کوم خلکو درته ویلي وو چې پکې درلودلی شي حاصلولی شي خو دې نه مخکې چې په دې ویب سایټونو باندې خبرې وکړو اول به راشو خپله دغه ویب ډیزاین او ویب ډیولپمنټ دې باندې به لږ مختصر خبره وکړو چې دا څه شی ده او کومه برخه کې ته کولی شي چې خپل ځان وګورې چې دې برخه کې زه ډېر کولی شم چې فعالیت وښیم او خپل هغه انټرسټ پیدا کړي چې پوه شي چې دغه لاره کې ته کولی شي خپل هغه ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزایننګ کریر وګورئ اول به ویب ډیزاین ته راشو ویب ډیزاین ګوره ټول مربوط کوي د سایټ چې څه رقم ته ډیزاین شوی ده دغه ډیزاین پورې مربوط کوي چې هغه یو ایکس پکې راځي یوزر ایکسپیرینس او یو آی یوزر انټرفیس دغه ټول انټرفیس ته ګورئ دغه د ډیزاینر مربوط کیږي د ډیولپمنټ مربوط نه کیږي چې هغه کې مختلف یو ایکس یو آی ډیزاینران لري خلک او هغه کې بیلې برخې دي چې که ته صرف یو ایکس یو آی ډیزاینر هم اوسې تا ته کفایت کې ته کولی شي چې په دې برخه کې پروجیکټ پیدا کړې وظیفې پیدا کړې کار پیدا کړې چې کوم یو ویب سایټ هم ګورئ چې مخې نه څه رقم ته ښکاري کوم څه ځایانو کې ښودل شوي دي څه رقم د ترتیب سره برابر شوي دي دا د ویب ډیزاین مربوط ده نو هغه کوم خلک دي یو ایکس یو آی ډیزاینرز دي په مثلا فیګما کې هغوی ډیزایننګ کوي د هغوی خپل کورس ده خپل ترتیب ده چې څه رقم ته کولی شي دا زده کړي څه رقم ته دا قانونه ده نو هغه خپله مکمل یو کورس لري کولی شي چې یو ایکس یو آی ډیزایننګ زده کړي دا یو برخه ده که دې برخه کې ته خپل ځان ګورې یا علاقهمندي لرې بس همدا برخه زده کړه ډیولپمنټ طرف ته که نمځې مشکل نشته ده دویم برخه ویب ډیولپمنټ د ویب سایټ د تخنیکي برخې مربوط چې کوم خبرې او کوم کارونه دي هغه د ویب ډیولپمنټ برخې کار ده مثلا فنکشنز دي فنکشن چې دا بټن څنګه کار کوي څه کار کوي ساین اپ څنګه کار کوي ساین ان څنګه کار کوي ډیټا چې ریسټور کیږي په دې سرچ بټن باندې کلیک کومه څه فنکشن دا باید وکړي دا ټول کوم کارونه چې کوم دي تخنیکی برخې کارونه هغه د ویب ډیولپمنټ مربوط کیږي چې ویب ډیولپرز د کوډینګ او پروګرامینګ په وسیله دا ټول کارونه مخکې به چې دی کې راځي نو په دغه برخو کې HTML شو جاوا سکرپټ شو سرور بیس پروګرامینګ لینګویجز چې کوم دی PHP شوله پایتون شو په دغه طریقو باندې بیا نور د دې فنکشنز را جوړوي اوس راځو مونږ خپل مهمه برخه ته چې کوم ځینه مونږ کولی شو دې نه عاید مونږ ترلاسه کړو اول لاره دلته څو لارې ما نوټ کړي دي ځان سره اول لاره دا ده چې فریلانسنګ ویب سایټس فریلانسنګ ویب سایټس مونږ راځو ګورو هم مثلا اول کې به راشو ګورئ fiverr.com ته راغلو سرچ فار any سروس کې به ولیکو چې شی ویب ډیزاین ګوره ویب ډیزاین کې څومره خلک چې شته دي ټاپ فریلانسرز فار یور فرست آرډر دلته ټول تا ټاپ فریلانسر شته دي ویب ډیزاین کې صرف څونه دي 20,000 نفران یا 20,000 زیاتو خلک چې سروسز ورکوي هغه شته دي ټول او دلته چې پرو سروسز ورکو نو پرو سروسز کې ټول څوک دي 138 ځانې اوس د کټګوري ته که راشئ ګورئ دلته وګوره یو ایکس ډیزاین شته ده 1400 خلک صرف د یو ایکس ډیزاینران دي چې دلته سروسز ورکوي یو ایکس ډیزاین باندې کلیک کړه نو یو ایکس ډیزاین باندې ګوره تا د موبایل اپ ډیزاین شته ویب سایټ یا اپلیکیشنز هر څه چې دي ټول دلته شته دي او قیمتونه مثلا دا کس ته ټاپ ریټډ ده 4,500 درهم اخلي مثال $1,200 یو ډیزاین باندې خپل اخلي نو یو دا ویب سایټ ده چې کولی شي ته پکې خپل ویب ډیزایننګ یا ویب ډیولپمنټ برخه کې ته فریلانسنګ شروع کړې بل موږ سره ده اپ ورک د اپ ورک کې کولی شي کلاینټ ریټ ټالنټ یعنی 4.9% خلک د 2.9 میلیونه خلکو نه ریویو ورکړی دی ویب سایټ باندې چې ښه سروسز خلک ورکوي ولې دې ځای کې تا نه امتحان اخلي تا سکل ګوري چې ته صحیح سکل لرې نه لرې هسې اخوا دېخوا خلک نه پرېږدي تر څو چې د دوی خپل د ویب سایټ کوم ویلیو چې دا کوم هغه ریپوټیشن چې دا خراب نشي نو کولی شي دې ځای کې ته خپل ځان دپاره کلاینټس وګورې خپل پروفایل جوړ کړې ګیټ سټارټډ سمسي منظم پروفایل جوړ کړه هغه نه بعد ته کولی شي چې ټول هغه سروسز ته ته لاسرسی ولري او بل یو دا مثلا
freelancer.com به freelancer.com و د ویب سایټونو کې دوه رقم ته خلک دي. یو هغه خلک دي چې راځي خپل پروجیکټ ورکوي تسلیموي، یو هغه خلک دي چې راځي خپل سرویسز ورکوي. نو چې څوک پروجیکټ تسلیموي او څوک سرویسز چې ورکوي هغه دواړه یو بل سره کولیبریشن کوي چې زه تا پروجیکټ جوړوم، زه یو فریلانسر یم او ته یو فریلانسر پسې ګرځې دلته. نو دا هغه ویب سایټونه دي. دلته چې اوس موږ راشو هایر فریلانسر بای سکل بای لوکیشن بای کټګوري، نو هغه ټول ته دلته کتلی شي چې بای سکل کم سکل ولري. ویب سایټ ډیزاینر اوسي، موبایل ډیزاینر، اپ ډیولپر اوسي، ګرافیک ډیزاینر اوسي، کم یو نه ته ویب سایټ ډیزاینر یې. که څوک غواړي یو ویب سایټ ډیزاین کړي، یو ویب سایټ ډیزاینر ته ضرورت وي، راځي دلته کلیک کوي، نو دلته خپل پوینټس ته ټول ښیي. هغه نه بعد هغه نفر خپل کوم فریلانسر ټایپ پس چې ګرځي ورته هایر کوي ډایرکټ. دا هم ته به ساین اپ کې پوره اکاونټ به جوړ کې، هاو اټ ورکس. که چیرې نور معلومات غواړي دلته تا ته معلومات درکوي. دا ویب سایټ هم څه کوي، اتا پوره د ویب سایټ سکلز ټیسټ اخلي، بیا اتا ریټینګ هلته خلکو ته ښیي چې دغه کس دومره قابلیت لري. یعنې دروغ ډوک بوک پکې نشته ده چې هر څوک راشي هر رقم ته نفر پکې خپل اپلیکیشن یا خپل پروفایل جوړ کړي او پیسې وګټي. نه، هغه نفران دي چې کوم صحیح سکل لري او کوم صحیح طریقې سره پوهیږي چې زه دغه کار مخکې بولی شم. دلته دا خلک وګورئ، دا ویب سایټ ډیزاینر ده، ساعت په سر $25 اخلي، یعنی یو ساعت کار $25. دا ګوره هایر ویب سایټ ډیزاینر چې دی کې تا کم یو برابر ده. سی مور ویب سایټ ډیزاینرز دی مان چې کلیک کې تا ته نور ویب سایټ ډیزاینران چې څونه دي ټول دلته ښیي. ګوره دا $15 په ساعت کې اخلي، انډیا نه ده. $10 په ساعت اخلي، کاناډا نه ده. همداسې ګوره ټول تا ته راځي او دغه ځای کې که چاته نور هم سپیسیفیک پکاري دلته راځي مشخص کوي. فریلانسنګ کورسز که نور معلومات غواړئ، یولرنا کې موږ تیار یو مکمل فریلانسنګ کورس پې لرو، ته کولی شي چې هغه وګورئ. د افغانستان یو د ټاپ استادانو فریلانسنګ کورس ده چې په فریلانسنګ برخه کې هغه مهارت حاصل کړی ده. نو کولی شي هغه وګورئ، لینک به زه تاسو سره ډسکرپشن کې شریک کړم. دا یو لاره وه چې د فریلانسنګ لارې نه ته کولی شي چې خپل ځان ته د ویب ډیزایننګ برخه نه یا لارې نه عاید ولرئ. دویمه لاره ته ځو نیټورکینګ، یعنې ته باید د پوهنتون نیټورکینګ نه. نیټورک مطلب چې هغه خلک، هغه ډیولپران یا ډیزاینران چې ټول یو ځای راغونډېږي، یو کمیونټي ده، یو ګروپ لري، یو پیج لري، یا هر ځای کې یو میټ اپس لري. دغه ځایونو کې باید ته ټولو کې کنټریبیوشن وکړې، ځان ور ورسوې تر څو تا خلک وپېژنې. همداسې چې کوټه کې ناست اوسې، کور کې اوسې، دې ځای کې تا ته نه راځي خلک، یا ته خپل ځان نشې خلکو ته ښودلی چې زه دغه مهارت لرم، دغه نفر یم. نو دې دپاره ته باید نیټورکس کې کنیکټډ اوسې. دې کې څه خبر دي، هغه خلک صرف نه راځي چې کوم خپل مهارت لري او نیټورک غواړي بیلډ کړي، هغه خلک هم راځي کمپنیانو والا چې هغوی ګرځي داسې خلکو پسې، داسې ټالنټس پسې په دې نیټورکس کې، په دې کمیونټیز کې چې هغه نه استفاده وکړي. فکر وکړه ته هلته 3-4 نیټورکس ته لاړلې، هر یو کې 3 تاسو داسې خلک ولیدل چې بزنس پیپل ول، یعنې دلته ویب ډیولپر یا ډیزاینر نه و، هغه کاروبار ته راغلی ول، خلک یې کتل. دا پاتې شولې، تا ذهن کې هم شته ده، د هغه ذهن کې هم شته ده، بل دفعه داسې ځي ته برابر شولې بیا کمیونټیز کې یا میټ اپس کې کېدی شي ته هایر شي. کمیونیکیشن سکل خو په کار ده، خو معلومدار ده. دریم کار چې ته کوم دا باید وکې، دا شیان صرف ویب ډیزاینر، ویب ډیولپر پورې ما په فکر مربوط نه کوي. هر څوک چې کوم ټیکنیکل سکل لري دا باید دا ټول شیان فالو کړي. دریم کار شی ده چې ته باید خپل پورټفولیو جوړه کړي. خپل پورټفولیو مطلب خپل ویب سایټ ډیزاینر یا ډیولپر یې، ته باید خپل داسې یو منظم ویب سایټ ولري چې کم کارونه ته کوې، کم اچیومنټس چې تا کړي دي، کم خلکو ټیسټمنیز چې ورکړي، مطلب چا سره د کار کړی ده، د هغه کار بیرته ریویو درکړي چې ولا ته داسې کار کوې او دغسې ما چې کوم ریویو ده، نو خلاص هغه ته باید ویب سایټ کې اډ کړې، او کوم پروجیکټ چې د کوم کمپنیانو سره کړي هغه باید اډ کړي، کوم پروجیکټ چې ته لرې هغه باید اډ کړي. نو دا ټول چې کوم معلومات دي ته باید یو مشخص ویب سایټ ولري چې هغه تا باید پورټفولیو اوسي، ټول معلومات دي اوسي پکې، دا باید حتما ولري. څلورم چې یو شی ته جدا کوي هغه سپیشلایزیشن ده. مثلا ویب ډیزاینران زیات دي، ویب ډیولپران زیات دي، دونه زیات دي چې حیران پاتې شي. مګر چې شي کې ته سپیشلایز دی، آیا ته ای کامرس ویب سایټونو کې تکړه، بلاګینګ ویب سایټونو جوړولو کې تکړه، پورټفولیو جوړولو کې تکړه، کم کې یا ایجوکیشنل ویب سایټ جوړولو کې تکړه، کم یو کې ته مهارت زیات لري. زه مثلا یو نفر هایر کوم، راځم زه وایم ویب ډیزاینر و، کم شي کې ډېر مهارت لري، هر شي کې هر یو شي ته وایي. او که یو بل نفري
زه ته نه پوښتنه کوم شي کې مهارت لري ویب ډیزاینینګ کې، هغه وایي چې ای کامرس ایجوکیشنل پلیټفارمز دغه شیانو کې زه ډېر مهارت لرم، خو دا نور چې کوم دي جوړ کړي مې دي مګر سپیشلایزیشن مې دې دوو کې ده. دغه نفر ما دپاره کار آسان کو دی، ما ولې پوه شوم چې زه چې شي پسې ګرځم هغه د سره شته که نه شته. نو دغه دپاره ته باید یو سپیشلایزیشن خپل پیدا کړې، پوه شئ چې زه دې برخه کې باید ځان ورسوم، دې برخه کې پریکټس زیات ولرم چې وکولای شم چې کوم قسم پروجیکټ می زه یې وکولای شم سر ته ورسوم. پنځم کار دا ده همیشه چې ته چیرې ځې یا چاته پروجیکټس غواړې وکړې، همیشه آفر پیکیجز ساته. آفر پیکیجز مطلب دغه کارون سره چې زه تاته په دغه پیسو کې کومه دغه 2-3 شیان هم اضافه پکې اډ کولی شي چې دا هم تاته کوم، ولې هغه ته د کمپنۍ مقابل کې اتا ټرست هم زیاتیږي، اتا ویلیو هم زیاتیږي چې دا سړی کوالټي پسې ګرځي، پیسو پسې نه ګرځي. نو تر څو چې ته کلاینټس او هر څه پیدا کړې، نو دغه همیشه یاد کې ساته کوم ځای کې چې پیکیجز آفرز ته باید ولري، که هغه آنلاین پلیټفارمز کې اوسي، که هغه فریلانسینګ کې ته کوې، که هغه ته کمیونټیز کې کوم څوک پیدا کوي تا ته پروجیکټ درکړي یا ته غواړې ورته آفر وکړي، که ته خپل پورټفولیو د جوړه کړې هغې کې ته داسې آفر پیکیجز ورکې اډ کوي چې دغه د ما پیکیجز دي، کولی شي چې هر یو ته انتخاب کړي. دغه پلس پوینټس دي پکې. پیکیجز 100% ضروري ده. دلته بیا هم نه درېږئ. شپږم کار به شی کوئ چې هغه بزنسز لوکل بزنسز چې کوم ایریا کې ته اوسېږي واړه بزنسونه دي هغوی ته به په خپله ځې ته داسې بزنسز دي چې هغوی غواړي یو ویب سایټ ولري جوړ کړي او خپل بزنس ته، نو هغوی ته عموما مثلا 10 ته لاړې کېدای شي 2-3 ته ضرورت اوسي. ته هغه واړه بزنسونه ټول باید ټارګټ کړي، لاړ شي یو په یو چک کې خپل آفرز ورکړي، د خپل سروسز فایدې هغه ته وښایي، که زه تاسو ته دا کار وکړم تاسو بزنس ته څونه فایده کېږي. نو دا ټول شیانو کول نه بعد ته کولی شي چې ګوره څو لارې ولیدئ، 6 لارې خو د کلاینټس پیدا کولو دلته ما تاته ویلې. یو به یې ته نه وباسي چې هغه پورټفولیو بلډینګ وله، هغه هم یې ته د ریپیټیشن جوړول سره کومک کوي، خو 5 لارې خو دي. آخره کې اومه لاره دا ده چې ته باید همیشه لرنینګ کې اوسې. ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزاینینګ دا ده چې همیشه نوې ټرینډس راځي، نوې ډیزاین راځي، نوې طریقې راځي، هغه ټول سره باید ته کنیکټډ اوسې، همیشه اپډیټډ اوسې. که ته کوم پروجیکټ هم نیسې ته باید د هغې نه چې کومه څه توقع وي د هغې توقع نه زیات ورته وکولی شي. فکر کوم دغه کافي دي. نور چې کوم پوینټونه ما ریسرچ پې وکړو پیدا هم کړل هغه تاسو ته بیا بل ویډیو سره شریکوم. څونه دا ویډیو تاته مفیده وله او څونه کولی شي چې تا یو بل ملګري ته مفیده اوسي هغه سره شریک کا، یوټیوب چینل سبسکرایب کا او شیر کا، لایک هم کا چې دغسې نورې ویډیوګانې چې څونه کېږي تاسو سره کومک وکړي، موږ ریکارډ کړو او اپلوډ یې کړو.